حسبي الله ونعم الوکیل. کافي دی زما هغه ذات، هغه رب چې هغه د هغه په لاس کې قوت دی، د هغه په لاس کې طاقت دی. هغه رب زما کافي دی چې هغه حکیم ذات دی. هغه رب زما کافي دی چې هغه قادر ذات دی. هغه رب زما کافي دی چې هغه زورور ذات دی. هغه رب زما کافي دی چې د هغه علم د حکمتونو نه ډک دی، د هغه کارونه د حکمتونو نه ډک دي. هغه رب چې کله زما سره یي نو هغه زما کافي دی. زما هیڅ چاته ضرورت نشته دی. زه خپل کارونه هغه ذات ته سپارم چې هغه قادر دی په کولو باندې. زه کارونه هغه ذات ته سپارم چې هغه حکیم دی زما سره په معامله کولو باندې، مال په تکلیف راوستلو باندې، مال د غم اوچتولو، ما د مصیبت نه د ایستلو دپاره صرف زما رب کافي دی. هغه ذات زما کافي دی چې نعم الوکیل. هغه د هغه وکالت هم بیا ډېر عجیبه دی او هغه ډېر ناشنا حفاظت کوونکی دی. که زه داسې رب ته خپل کارونه وسپارم نو هغه زما کافي کیږي. کله چې دا شعور ته پر خپل نفس کې راوستو، دا شعور ته را ژوندی کو، هغه شعور چې هغه د ایمان په رڼا باندې او د ایمان په حرارت باندې را ژوندی کیږي، او دا شعور ته را ژوندی که او د دغه رب سره تا خپل دغه رابطه مضبوطه کړه نو تا به هیڅکله حالات خراب نه کی. ابن عباس رضی الله عنه وایي دغه کلمه رسول صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ویلې چې کله ورته دا خبره وشوه چې ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. خلق را جمع شوي دي، ویریږئ د دې خلکو نه، ختم بم کی، تباه و برباد بم کی، هیڅ په پاتې نشي ستاسو. نو هغې څه وویلې؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. ولې چې زموږ رب موږ سره دی، موږ په خیالي میدان باندې نه یو پاتې. مونږ هغه خلک نه یو چې د هغې تپوس څوک نه کوي، د هغې څوک د تپوس والا نشته دی. مونږ هغه خلک نه یو چې د هغه تپوس کوونکي کمزوري دي. مونږ د هغه ذات دپاره راوتي یو او د هغه ذات دپاره جنګېږو او د هغه ذات دپاره مونږ مقابله کوو. د هغه دین نه ځان قربانوو چې هغه غیرتي ذات دی، د هغه په لاس کې طاقت دی، د هغه په لاس کې زور دی، هغه زورور ذات دی او هغه زمونږ کافي دی. د هیڅ چا نه یریږو. نو که ته چېرته په دې شعور کې پروت یې چې ستا په مقابل کې ستا دشمنان را پاسېدلي دي او ستا په مقابل کې دا ټوله دنیا یو ځای شوې ده چې تا ختم کي، ستا نظریه ختم کي، ستا فکرونه ختم کي، ستا دین ختم کي، ستا عقیده ختمه کي، ستا ملګري کمزوري کي، نو ته یوازې نه یې. په دغه خالی میدان کې که ته دا شعور، که دا سوچ کې په دغه ځای کې چې زه یوازې یم او زه خړ پړ یم، نو ته خړ پړ نه یې. په دغه ځای کې ته دا شعور را ژوندی که چې ته د داسې ذات د نګرانۍ لاندې لګیا یې او د داسې ذات دپاره غیرت کې ولاړې چې هغه نه بل زورور ذات په دې دنیا کې نشته دی. د هغه زور نه د چا زور قوي نه دی، د هغه د طاقت نه د چا طاقت قوي نه دی، د الله سبحانه وتعالی د ګزار نه او د هغې د حملې نه د چا حمله او ګزار قوي نه دی. نو دغه شعور بلکل د ځان نه لرې که که تا سره ظلم شوی دی الله سبحانه وتعالی تعیني. دغه ظالمان چې په تا باندې ظلم کړی دی، تا سره زیاتی کړی دی، الله سبحانه وتعالی به راونیسي دا ظالمان. ستا تپوس به وکړي، د یو خبرې تپوس به وکړي، خو ته لږ صبر کوه. دنیا د صبر ځای دی، دنیا د مصیبتونو ځای دی، دنیا د غمونو ځای دی، دنیا د دردونو ځای دی. په دې دنیا کې دردونه دي، په دې کې غمونه دي، په دې کې تکلیفونه کړاوونه دي. ته په جنت کې نه اوسېږې چې په تا باندې به غم او تکلیف او درد او مصیبت په تا به نه راځي. دا دنیا ده، دا هر څه به راځي او دا هر څه به برداشت کې صرف د رب د رضا دپاره، د دې دپاره چې ته هغه کامیابۍ ته ورسېږي چې د هغې دپاره ته پیدا شوی، هغه ځای ته ورسېږي، هغه ځای ته ورسېږي چې هغه ځای کې ستا په سر باندې سوری جوړیږي او ته د دې
مصیبتونو نه بچ کېږي، هغه نقطې ته ځان ورسوه، هغه ټارګټ ته ځان ورسوه چې ته په هغې کې کامیابېږې، ته په هغې کې د آفتونو نه خلاصېږې. نو چې کله ته یو ټارګټ ته ځان رسوې نو خامخا به په دې لاره کې په تا باندې قسمه قسم حالات راځي، په تا باندې به شپې راځي، په تا باندې به بادونه راځي، سخت تکلیفونه به راځي، داسې شپې به راځي چې ته به روانې په دې لاره او تکه توره شپه و په دې کې به په داسې خطرناکو لارو به ته مزلې کې، په داسې غرونو کې به مزلې کې چې هلته به تش بادونه لګي، ستا نظر به کار پرېږدي، په دغه ځای کې به په تندرونه به شروع شي په دغه لاره باندې، او په دغه لاره کې به تا ته قسمه قسم رکاوټونه جوړ شي، په تا ته به دشمنانو سره به مخامخ شي په دغه توره شپه کې، خو ته به خپل هدف ته ځان رسې، ته به خپل مقصد ته ځان رسې. نو دنیا مثال همدغه دی، همیشه دپاره بیداري کوه، د شیطان مقابله کوه، د نفس مقابله کوه، او خپل ټارګټ وپېژنه، خپل دشمن وپېژنه، خپل ځان وپېژنه او خپل هدف وپېژنه. کله چې تا دا څو کارونه وپېژندل، ځان پېژندل، خپل ټارګټ او هدف پېژندل، خپل دشمن پېژندل او دغه شعور را ژوندی کول، نو کله به ته ذلیله نه شې، او کله به تا حالات خراب نه کړي، او کله به ته وروسته نه شې، او ته به کامیابي حاصله کړي په دنیا کې او په آخرت کې هم.